السلام علیکم دوستانو، زه یم زعفران صادقي او یو ځل بیا له یوې لنډې مودې وروسته ستاسو په خدمت کې. دوستانو، په دې انویټ یا اف ټي کې یو داسې پروګرام درته ښایم چې تاسې به تر اوسه نه یاست ورسره مخ شوي. دوستانو، په دې انویټ یو خپل ژوند یعنې یو خپل لایف ځان لپاره لري. دا کوم چې دا انویټ جوړ کړی په هغه کې وخت ورته ټاکلی چې دا انویټ تر دومره وخته پورې کار وکړي، بیا بیرته تاسې نوی پروګرام کوئ. نو دوستانو، د انویټ د لایف په باره کې معلومات درکوم. یو څوک انویټ اخلي، هغه د باډۍ ته نه ګوري چې دا انویټ څومره چلېدلی. یو څوک یې دا انویټ نه ده چلېدلی، دا نوی ده. انویټ ساتل کېږي ځکه چې که یې سم ځای وساتې، هغه انویټ په باډۍ کې هېڅ تغیر نه راوړي، هغه رقم ته نوی پاته کېږي. نو انویټ تاسې باید څنګه وګورئ چې دا زموږ انویټ زیات چلېدلی یا لږ چلېدلی، یا یو څوک انویټ اخلي هغه په څنګه باور وشي چې دا انویټ چلېدلی یا نه ده چلېدلی. د انویټ د چلېدلو په باره کې معلومات درکوم. هغه په پروګرام کې تاسې وګورئ چې څنګه کېږي. انویټ یو خپل ژوند لري، یو لایف لري. په دې باره کې معلومات درکوم. هغه څونه وخت کار کولی شي؟ 4,000 غنټې دی خپله چلیږي. له هغه وروسته څخه بیا دی بیرته کوډ په مخ درکوي چې د ده ژوند ختم ده، بیرته یې له سره چکوي. نو دی باید تاسې بیرته هغه وخت کې له سره کوئ، نوی پروګرام ورته وکړئ او نوی هغه کوم لایف د ژوند چې د هغه زیرو کړئ، زیرو ته راولئ. نو اوس انویټ کې معلومات درکوو چې د انویټ یا وی اف ډي کې دغه وی اف ډي څونه چلېدلې ده، څومره نه ده چلېدلې. دا پروګرام تاسې ته ښایم. په پروګرام کې وګورئ چې وی اف ډي تاسې خپل کور کې وي یا کوم انویټ اخلي، هغه تاسې چیک کړئ چې آیا دا ډېره چلېدلې که لږ چلېدلې ده، د دې چې ډېر کار اخیستل سوی یا لږ کار اخیستل سوی. نو تاسې خپله کولی شئ خپله یې چیک کړئ. راسئ زه معلومات درکوم چې څه رقم ته کېږي. وی اف ډي سټارټوو، انویټ سټارټوو، برق مې ورته ورکړلو، انویټ سټارټېږي. تاسو ته ښکارېږي انویټ سټارټ ته. په دې پی آر جي بټن ورته وګورو. پی آر جي بټن مې ووالو، پی او راغله. تاسو ته ښکارېږي په پی او چې ده هغه پی اوه ته رسوو. پی اوه رالو، پی اوه انټر کوو، پی اوه 00 رالو. دا رسوو پی اوه 0 یا پی اوه 1400 ته یې رسوو. پی اوه 1400 ته رالو، دا انټر کوو. دلته تاسو ته معلومات درکوي چې تاسې انویټ څومره چلېدلی. دا انویټ چې کوم ده دا 5834 غنټې چلېدلی ده. تاسو ته ښکارېږي 5834. دلته کوم علامه شی نه غورځي. که تاسو چېرته شفټ بټن ووهئ، تاسو یې چې دا به زه کم زیات کم، دا نه کم وکولی شئ نه زیات کولی شئ. دا خپلې 2 غنټې ده چې دومره وخت دی چلېدلی دی. دې سکرین ته چې کله برق راغلی دی، د وی اف ډي یا د انویټ سکرین چې کله آن شوی دی، له هغه وخته یې برق یعنې ټیم شروع ده، تر هغه وخته پورې چې د سکرین بیرته مړ کېږي. دا رقم ته که چېرته په دوی کې برق نه وي، دغه ټیم چې ده دا بند وي، دا نه وي چلان. کله چې دی چلان وي، په هغه وخت کې د ټیم سټارټ وي. د دې انویټ وخت ما تاسو ته وښودلو او په صحیح طریقه مې درته وښودلو. کله چې تاسو په خپل انویټ کې دا ځای راوستلو او ټیم مې پیدا کړلو، وخت مې پیدا کړو چې زموږ انویټ دومره چلېدلی، هغه د خپل انویټ وخت ما ته کمنټ کړئ، نو به زه پوه شم چې تاسو زما له ویډیو څخه سم کار اخیستی ده. نو به ستاسو لپاره نور هم ښایسته ښایسته ویډیوګان جوړوم. نو دوستانو، که چېرته په چینل کې نوي یاستئ، چینل در سره سبسکرایب کړئ، ویډیو در سره لایک کړئ. د نورو ویډیو لپاره له موږ سره پاتې شئ. الله مو مل شه.